وشه شبه باران نه کېږي چې ته یو څاڅکی باران وشي چې ته غنم سر ووهي هغه تا چیلې راولې بس هغه به چیلې وخوري زر وباسه شبه وشه راته وایم که نه زر ده شبه ته لا خاندې زر وباسه چیلې شبه ځای که نه څه سلو کېږې زر پیرې مې ته ووایي چې دا مال دې خو مه راړوې ماکه به مه چې ګورم بس لګیا کړي به مې پکې ځه مټه کوره لغېږم راته یو پټې دې کرلي ته خو بادام دې کرلي خو غنم دې کرلي سره خپو سره خو نه وړو هلکه نیغ مه کېږه زه روږ شه بس ته پکې اوس بادام او غنم کې په غنم ولې خرچې نه کېږي څه د مټکور بچې لا ځان یې مټکور جوړ کړی دی تا ما ته کمزوري وکړل صبر وکړلې ګودرېږه اوس به ګورو خبرو په دا سړی خوار وز منګه کارېږي خو نن واپسې لالا راولو زه ورته په ژړا شم بس هغه بیا هسې په ما خفه کېږي زه پسې خپل کاکا جیم راولم هغه راوې ولو ورپسې هغه کسانو سره زموږ حساب کتاب وکړو څه چل وکړو بس خبره اوس روانه ده انشاءالله دې ورځ نیمه کې به وشي ښه څه وایي هغوی وبه شي ولې لکه لالا هلته مصطفی پټې سره چیلې سرولي هغه راغی ویې مال یو کنځلې هم راته وکړې د مصطفی دا جرأته چې زما په کشر رور باندې لاس اوچت کو هلکه راځئ مشینان راولئ راځئ د مصطفی په کور کې به اوس نر چرګوټې مونه ګرځي دا ټول غرونه مو ورپسې چاڼ کړه دې قربانې پسې او پته یې نه لګي هغه دی هلکه دې پټي کې لګیا دی راځئ دا وګوره یو نیم ځای کې غنمو تیغان نیستي دي خو دا بې غیرته انسانان راشي او بس اسان کار یې موندلی بس چیلې به پرې راپرېږدي خو یاره ماشومان دي والې شونو او دغه غوسم چې پرې نه کوې نو بله ورځ به سم د وخته راغلي موږ هم دغه باران ته کاتي یا الله وریځ خو راغلې ده خو د خیر او د رحمت باران وکړي چې دا غنم مې روخېږي یو کار هم نه دی که نه دلته پټي ته کینو پټې وساتو او خو نه دیاړۍ له لاړ شو مصطفی ودرېږه دې خوا راشه ممتازه خیر خو دې ته خو داسې چغه وویله خدای بنده ته به یې که ډز مې در باندې کړی دی ډز دې را باندې خود کړی کشران ورونه دې راله ولي دې راته وایي چې ډز مې کړی دی دا ډز نه هم زیاته خبره ده داسې کار دی چې ما ستا ورونه نه دي والې زما په پټي کې چیلې سرولې صرف مې شړلې دي چیلې مې د پټي نه اړولې دي دوه بوټه پټیا دې ټول کرلی دی خو چې ماشومانو پکې چیلې سرولې په ګیلې به راغلی وي نو واړه سلی وي او بیا له کنځل هم ته وړو ته کې پټي کې کم داسې بادام کرلي خو 200 روپو غنم دې پکې نشته دي که نه ګوره ته کشرې خبرې لږې په قلار کوه که د 100 روپو غنم مې پکې کرلي او که د 200 مې کرلي ستا چیلو له مې نه دي کرلي خپلې پیسې مې پې لګوړې دي تاوان مې پې شوی دی تاوان مشر ولاړ دی او ته کشر ته بدماشي کې راوړی نه شئ ممتاز یار اوس به ګورو بچو پلار خو نه په ځوانۍ کې خدای واغستو او دې کلي کې چې ګرځئ نو د مشرانو د کشرانو ډېر قدر او عزت کوئ ولې چې پلار په دې کلي کې ډېر ښه وخت تېر کړی دی یا الله خیر بچې ولې ابوبکر ګل لالا څه شو ګل لالا ورشه ګل لالا ته آواز کا خیر شه بچې ولې داسې کار دی بې هلته پټي کې لګیا وم او ممتازي دې راپسې غونډ رالل چیلې زموږ په پټي کې سرولې غونډ غنم یې پرې راله خوړل او ویم والم
او بدمعشي هم راته کولې او کنځلې هم راته وکړې او ویزه ورشوي چې څه کولی شي هغه وکړه. خیر دی بچي ته گزاره کوه که نه نو که هغې سرتیزه دي ته گزاره کوه. څنګه ګزاره وکړم؟ دا چا مصطفی دا چا ګلاله هلته هغه منتظرې غونډ راغلي دي راځه ما سره لاړ شي. کېنه مورې کېنه چې دوی زما تپوس نه کړي څوک به زما تپوس کوي. ای بچو کېنئ تاسو کېنئ. یا الله یا الله خیر په ژولۍ کې مې خیر واچي بچي مې ټول ووته. یا الله خیر. لالا ډایرکټ مو پس بیټک ته ځو مالته به ناستې. راځه راځه الله به خیر کړي راځه. دا ډانګي راواله دا در سره راواله. بیٹک ته فیصله چولې ده او کنډتار هم لګولې په دې کنډتارو منډتارو څخه موږ نشو درولې. لالا زما چې څونه خیال دا تښتېدلي دي. زه چې ځو مالته هم دا پټي خوا کې وړي روړي. راځه را پاګه ډېرې بره ناستې راځه. لالا باران هم شروع شو. لالا هغه سر ته بخي جوړ ته وای ها برا بھائی بدل بچ لاله دې څه کار دی چې ناجیز یې کړی دی او ناجیز د شانه منو. هلکانو جی لالا مصطفی خو موالی دی خو ګوره دوی به غلي نه کیني. او لالا دا خدا څخه خرخت خو به کوي. خامخا غوزار به کوي. خو دا خبره زما کوله او غوږونو باندې واورئ چې په معمولي حرکت یې پوه شوئ که نه چې پرې نه دی. زموږ نه خو هسې هم څه نه پاتې کېږي چې د دوی نه هم دا هر څه پاتې کړو. لالا دا ځمکې او دا جایداد هر څه به دله پاتې کوم انشاءالله. ښه دغه رنګ نره خبره کوو. لالا کسان څوک را روان دي یار. دا خو ډېر زیات ګڼ کسان روان دي. هلکه هغه دې بره ولاړ دي او ټوپک یې ورسره دي. خواره شئ خواره شئ. अरे लाला दा मुस्तफा यही kana ولې په دې سر سره وکړه نه راونه کېږي.